Number one, alive, alive, ژوندی. Dead, dead, مړ. All, all, ټول. None, none, هیڅ یو. Already, already, مخکې له مخکې. Not it, not it, تر اوسه نه. Always, always, همیشه. Never, never, هیڅکله نه. Ancient, ancient, زوړ. Modern, modern, نوی. Agree, agree, منل یا موافقه کول یا موافق کېدل. Refuse, refuse, ردول یا نه منل. Animal, animal, حیوان. Human, human, انسان. Answer, answer, ځواب. Ask, ask, پوښتنه. Antonym, antonym, متضاد یا ضد. Synonym, synonym, مترادف یعنی یو شانته. Apart, apart, جدا. Together, together, یوځای. Arrest, arrest, نیول. Free, free, ازادوله. Arrive, arrive, رارسیدل. Depart, depart, تلل یا جدا کېدل. Artificial, artificial, مصنوعي. Natural, natural, طبيعي. Asleep, asleep, ویده. Awake, awake, ویښه. Attack, attack, حمله کول یا برید کول. Depend, depend, دفاع کول. Atom, atom, خزان یا منی ځینې خلک ورته وایي. Spring, spring, سپرلی. Bottom, bottom, بیخ یا تله. Top, top, پورته یا پاس سر. Boy, boy, هلک. Girl, girl, انجلۍ. Break, break, ماتول. Fix, fix, جوړول. Careful, careful, احتیاط کوونکی. Careless, careless, بی احتیاطه یا بی پامه.
catch catch نیول miss miss پرېښودل یا خطا کېدل sailing sailing چت plover plover ډاګ یا بیخ یا تال ځینې خلک ورته وایي certainly certainly باوري probably probably شاید clever clever پوی یا زیرک stupid stupid بد اخلاقه close close بندول open open خلاصوله cloudy cloudy وریځناکه clear clear شین cold cold سړه یا یخه باید یادونه وشي چې cold بله معنا زکام ته هم ویل کېږي زکام تاسو پیژنئ یو ډول مریضي ده cold خو دلته ترې مقصد ساړه یا یخني ده د دې انټینیم یا متضاد یا ضد کلمه چې ده هغه هیټ هیټ ګرم یا تودوخه dangerous dangerous خطرناک safe safe محفوظ dark dark تیاره light light رڼا daughter daughter لور son son زوی dawn 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 سباوون یا د سهار شروع کله چې سهار کیږي سهار شروع کیږي د هغه نه مخکې وخت چې دی هغې ته ډان ویل کېږي په انګلیسي کې موږ او تاسو ورته سباوون وایي یا د سهار رڼا چې موږ ورته وایو ډسک ډسک مازدیګر ډے ډے ورځ د دې انټینیم یا متضاده کلمه چې ده د ورځې نایټ نایټ شپه ډیت ډیت مرګ برت برت پیدایښت یا زیږون deep deep ژور shallow shallow تنگ یا وړوکی defeat defeat ماتې victory victory بریا یا کامیابی
delicious, delicious, خوندور. apple, apple, بی خونده یا ډیر بد. deny, deny, ردول یا نه منل. admit, admit, اعتراف کول یا منل. empty, empty, خالی. full, full, ډک. end, end, ختم کېدل یا پای. begin, begin, شروع. enemy, enemy, دښمن. friend, friend, ملګری یا دوست. enjoy, enjoy, خوند اخیستل. د دې انټونیم یا متضاد کلمه چې ده هغه hate, hate, نفرت کول یا کرکه کول. انټونیم یا متضاد کلمې هغو کلماتو ته ویل کېږي چې هغه د یو د بل د معنی په لحاظ یو د بل ضد وي، یعنی د شکل له مخې توپیر ولري او په معنی کې هم یو د بل ضد وي، معنی کې هم فرق وي. دې ته انټونیم ویل کېږي. پښتو ژبه کې ورته متضاد کلمې ویل کېږي. نو دا ټولې متضاد کلمې دي، په انګلیسي کې ورته انټونیم وایي. enter, enter, داخلېدل. leave, leave, روانېدل. entrance, entrance, دخول. exit, exit, خروج. equal, equal, مساوي. different, different, park. A1, A1, جبت. add, add, talk. failure, failure, ناکامی. success, success, کامیابی. false, false, غلط. true, true, صحیح یا سم یا درست. far, far, لري. near, near, نږدې. fear, fear, ویره یا ډار یا وهم. courage, courage, شجاعت یا زړورتیا یا ځینې خلک جرأت ورته وایي. first, first, لومړی
یا اولنی. final final اخیری. female female ښځه. male male سړی. few few څو یا لږه. many many ډیر یا زیاته. finish finish ختمول. start start شروع کول. follow follow تعقیب کول یا تلل. forbid forbid مخنیوی کول. foreign foreign خارجي. domestic domestic داخلي. rich rich مالداره یا شتمن. poor poor غریب یا بیچاره. black black تور. white white سپین. pass pass کامیابیدل. fail fail ناکام کېدل. weak weak کمزوری یا بېوسه ناتوانه. strong strong قوي. breakfast breakfast د سهار ناشته. dinner dinner د ماښام ډوډۍ یا مړۍ. beautiful beautiful ښکلی یا ښایسته. ugly ugly بدرنګه. young young ځوانه. old old بوډا یا سپینګری. slow slow کرار. fast fast چټک یا تیز. sad sad خپه. happy happy خوشحاله. absent absent غیر حاضر. present present موجود یا حاضر. cheap cheap ارزانه. نو دا به ستاسو هوم ورک شي
نو تاسې داسې دې انټینیم یا متضاد کلمه تاسو په خپله پیدا کړئ او موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ تر څو موږ هم پوه شو چې تاسو دغه انټینیم یا متضاد کلمې زده کړې دي او که نه. بل انټینیم ورډ چې ده د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.